سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به راته جوړ او روغ اوسئ. ملګرو نن په دغه ویډیو کې یم چې موږ تاسو څنګه کولی شو د ګران افغانستان په سیستم کې یعنې په ایف جي کوین کې اکاونټ جوړ کړو. د اکاونټ د جوړولو مکمله طریقه ده په دغه ویډیو کې، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ملګرو که تاسو ته هر ملګري لینک راستولی وي نو تاسو به یا هم په دا لینک باندې کلیک وکړئ او یا به یې هم کاپي کړئ. زه دغه لینک کاپي کوم او راځم کروم ته. ملګرو کله مو چې په کروم باندې کلیک وکړو بیا به په دغه جستجو کې په دغه سرچ کې دغه لینک واچوئ. دا لینک مو چې په دغه جستجو کې واچوئ بیا دوه خطونه راځي. بیا په دا لومړي خط باندې به کلیک وکړئ. په لومړي خط باندې چې کلیک وکړو ملګرو بیا موږ ته دا رقم صفحه خلاصیږي. ملګرو دا خانې چې دي دا به ټول ورته ډکوو. په دغه خانه کې به جیمیل اچوو، په دغه خانه کې به نوم اچوو، په دغه خانه کې به تخلص اچوو، په دغه خانه کې به شماره اچوو. دا د بلنې کوډ دی، دا مه ښوروئ. او دغه خانه کې به پاسورډ اچوو او په دغه خانه کې به هم پاسورډ اچوو او دا خانه به ټیک ماروو او په راجستر باندې به کلیک کوو. نو ملګرو راځو لومړۍ خانه کې جیمیل اچوو. نو راځو پر ښکته جیمیل به راکاپي کوو. پر ښکته باندې کلیک کوم. بیا ملګرو په دغه باندې کلیک کوم. بیا ملګرو مدیر حساب باندې کلیک کوم. بیا ملګرو مو ته دا رقم صفحه خلاصیږي، په دغه باندې کلیک کوم. ملګرو دغه صفحه به لږ داسې پورته کش کړئ دغه صفحه او په دغه جیمیل باندې به کلیک وکړئ. لږ به ورته انتظار شئ ملګرو. بیا موږ ته دا رقم صفحه خلاصیږي، په دغه جیمیل باندې به ګوته داسې ټینګه ونیسئ چې مکمله شنه سوه. دا کاپي به ووهئ او جیمیل کاپي شو. نو راځو ایف جي کوین ته. په دغه لومړۍ خانه کې دغه جیمیل اچوم او په دومره خانه کې خپل نوم اچوم. په دې خانه کې لیکم زما نوم چې دی رحمت الله دی. تاسو خپل نومان پکې واچوئ په دغه خانه کې. نوم واچوه. په دغه خانه کې اوس تخلص اچوو. زه دلته لیکم قلم دوست. ښه ملګرو ما خپل تخلص هم واچوه، نوم مې واچوه. په لومړۍ خانه کې جیمیل شو، په دغه خانه کې نوم شو، په دغه خانه کې تخلص شو. اوس په دغه خانه کې د افغانستان انتخابوو. په دې باندې کلیک کوو. په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته هیوادونه درته راړی وي و تاسو د کوم هیواد یاست. موږ به دلته افغانستان انتخاب کوو. دغه لومړی چې د افغانستان دی په دغه خانه باندې به کلیک وکړئ. په ډایرکټ افغانستان انتخاب شو. دغه دی ملګرو. او دلته به شماره واچوو. کله مو چې افغانستان انتخاب کو بیا د هغه کوډ هم ډایرکټ راپورته کیږي. نو دلته به خپله شماره واچوو. زه دلته لیکم 090 511 503. دا زما شماره ده. تاسو خپلې شمارې واچوئ. او دا خانه چې دا د بلنې کوډ دی دا مه ښوروئ. زما د بلنې کوډ چې دی 1045 دی. که تاسو د هر ملګري په لینک باندې راځئ هغه ځان ته هر ملګری ځان ته د بلنې کوډ لري. زما 1045 بلنې کوډ دی او په دې خانه کې شماره واچوه. او اوس نو ملګرو په دې خانه کې پاسورډ اچوو. ملګرو که تاسو هر رقم پاسورډ اچوئ قبلوي یې. ملګرو داسې پاسورډ واچوئ چې نه ډېر سخت وي او نه ډېر اسانه وي او داسې پاسورډ واچوئ چې له تاسو څخه هېڅ وخت هېر نه شي. ملګرو اول په دغه باندې کلیک وکړئ. په دغه باندې کلیک وکړئ چې دغه پاسورډ تاسو اچوئ دغه تاسو ته معلوم شي. نو زه دلته لیکم یو اسانه پاسورډ اچوم. 1 2 3 4 5 6 دا پاسورډ اچوم تر اته پورې کوم. او اته او په دغه دوه خانه کې هم پاسورډ اچوم. په دغه خانه کې هم پاسورډ اچوم. 1 2 3 4 5 6 او اته. نو په دواړو خانو کې یو رقم پاسورډ اچوم ملګرو. کله مو چې پاسورډ واچوو دې خانه کې مو پاسورډ واچوه او په دې خانه کې هم. نو اوس ملګرو دا ځای ټیک ماروو. دا خانه ټیک مار کړه دا کوچنۍ خانه. نو اوس ملګرو په هر شی واچوه. جیمیل نوم تخلص افغانستان مو هم انتخاب کړی. شماره مو هم اچولې ده او پاسورډونه مو هم سم اچولي دي. ټول بیا سم چک کړئ او بیا به سکرین شاټ ترې واخلئ. زه ملګرو دې څخه سکرین شاټ اخلم. نو ملګرو سکرین شاټ مې ځینې واخیستو. بیا به تاسو دغه لغتونه ټول په کتابچه کې هم سره ولیکئ. دا لکه دا هېر نه شي. نو ملګرو بیا په دغه راجستر باندې کلیک وکړئ. په دغه راجستر باندې ملګرو کله مو چې په راجستر باندې کلیک وکړو ملګرو په دغه ذخیره باندې کلیک وکړئ. دغه ذخیره باندې کلیک وکړئ چې دغه پاسورډونه درسره ذخیره شي. جیمیل او پاسورډ. ښه ملګرو اوس موږ ته دا رقم صفحه راغی. کله مو چې په راجستر باندې کلیک وکړو بیا موږ ته دا رقم صفحه راځي. نو دلته زموږ جیمیل ته کوډ راغلی. نو موږ به ولاړ شو هغه جیمیل ته چې کوډ راغلی هغه کوډ به راواخلو او په دغه خانه کې به یې واچوو. په دغه خانه کې ملګرو. نو ملګرو راځو جیمیل ته. دلته ګورو کوډ نه دی راغلی نه. که چیرې تاسو ته کوډ نه و راغلی نو بیا به په دغه باندې کلیک وکړئ. په دې باندې چې کلیک وکړو ملګرو
بیا هم دا صفحه لیک پورته کش کړئ په دغه هرزنامه باندې به کلیک وکړئ ګورئ ملګرو د اف جي کوین جمیل ته چې کوډ راځي هغه هرزنامې ته راځي تاسو به راسئ په دغه هرزنامه کې به هغه کوډ ګورئ نو زه اوس دلته کلیک کوم دا دی ماته کوډ راغلی دا دی ملګرو کوډ راغلی نو دغه کوډ دی دغه کوډ چې دی یو بار مصرف دی دغه کوډ را کاپي کړئ تاسو به هم خپل کوډ په هرزنامه کې ګورئ بل ځای نه راځي په هرزنامه کې د اف جي کوین کوډ راځي هلته درته راستوي نو دا کوډ کاپي کړئ ملګرو دا کوډ کاپي کوم او زه اف جي کوین ته نو ملګرو په دغه خانه کې خپل کوډ اچوو په دې خانه کې چې کوډ واچو نو ملګرو په دغه ژبه باندې کلیک کوو کله چې په دې ژبه باندې کلیک وکړو زموږ اکاونټ جوړ شو نو ملګرو موږ ته دا رقم صفحه څنګه خلاصه شوه نو موږ به په دې ژبه باندې بیا کلیک وکړو ځان ته به بټوه جوړه کړو په دې ژبه باندې دغه چې لیکلي نه وای د پیسو بټوه جوړول په پښتو لیکلي په دې ژبه باندې به کلیک وکړئ ځان ته به بټوه جوړه کړئ ملګرو په دې ژبه باندې به کلیک وکړئ کله چې په دې ژبه باندې کلیک وکړو نو دلته لیکلي ستاسو د پیسو بټوه په بریالیتوب سره جوړه شوه ملګرو دغه د اف جي کوین د اکاونټ د جوړولو طریقه ده د دغه ویډیو په مطابق باندې تاسو کولی شئ خپل اکاونټونه جوړ کړئ ملګرو نو نور شیان په نور ویډیوګانو کې هم درته په امان ښه وخت